څنګه کولی شو انسی والېټ ته روکس ټوکن ولیکو له درې واړه اپلیکیشنونو څخه دوستانو. ما سره 1.32 USDT دوستانو راسره دی چې روکس ټوکن دی. زه نور هم دوستانو اوس دغې ته رالیږم. زه ستاسو دوستانو راځم لومړی دغه راخلاصوم دوستانو. په دغه اپلیکیشن کې هم ما سره تقریبا 10 USDT دوستانو راسره. تاسو کتلی شئ ډېری ملګري لومړی دا درته وایم چې ډېری ملګري وایي چې زمونږ ته دوستانو په دغه اپلیکیشن کې ټوکن پورته دوستانو دغه ځای ته نه جمع کیږي. لومړی خو تاسو دا وایم چې تاسو باید دغه انرژي پوره کوئ، ځکه تاسې کلیک پرې اخلئ ټک ټک سره دوستانو چې دغه انرژي تاسو څومره زیاته ساتئ همدومره ستاسو دوستانو ټوکن بیا زیات جمع کیږي. ما تقریبا 3 ورځې کېږي چې 10,000 ته مې دوستانو انرژي رسولې وه. اوس دغې انرژۍ باندې کار کوم چې 1900 اوس هم راسره پاتې دی. په هر 3 ساعته وروسته دوستانو تاسو ته 0.0028 روکس ټوکن دوستانو جمع کیږي. دغه به ګیټ مای روک دوستانو په دې باندې تاسو کلیک اخلئ، دغه به خپله دوستانو تاسو کلیم کوئ. داسې نه کېږي چې تاسو کلیم نه کړئ او راپسې سټارټ نو باندې به واخلئ او تاسو ته به خپله دوستانو 680 انرژي ما سره نور هم دوستانو پاتې شوه. راځئ په کنټینیو کلیک اخلو. د دغه مایننګ مو دوستانو تاسو سټارټوئ، ځکه چې مایننګ نه بغیر دغه تاسو ته کار نه کوي. نو ایډز در سره راځي دوستانو، اعلانات یا ایډز به ګورئ. زه راځم ایډز دوستانو ګورم او بیا ویډرا کومه. دغه برخه کې دوستانو تاسو ته 3 ایډز راځي. تاسو کتلی شئ دلته لومړی ایډز غږوم او وروسته به 2 او 3 ایډز دوستانو زه غږوم مکمل او تاسو ته بیا ویډرا دوستانو ښیم. دغه ایډز تاسو باید ضرور وګورئ در سره. که دوستانو ما دغه ایډز وکتل. راځم په نور کې هم دوستانو لومړی زه له دغه دوستانو دغه کې دغه کلیم کوم. راځم په دغه کې دوستانو تاسو چې څومره قدمونه واخلي همدومره تاسو ته ګټه زیاتېږي. ما سره 14 سنټه دي دوستانو. راځم ما د ګیټ مای روکس ټوکن باندې کلیک اخلم او دغه دوستانو خپل حساب زیاتوم. تاسو کتلی شئ دغه زیات شول. را به مایننګ به سټارټ کو. سټارټ ناو باندې دوستانو کلیک اخلو. سټارټ پورټ پرې باندې کلیک اخلو دوستانو او دغه کنټینیو کوو تر څو موږ مایننګ په دې کې هم سټارټ شي. په دې کې هم تاسو ته یو څه نه لنډ ایډز راځي، هغه به ګورئ او له هغې وروسته بیا ویډرا کوو. ښه دوستانو راځو دغه بیا بالکل فري دوستانو. په دې کې ګټه ډېره زیاته ورکوي. ما سره 14 سنټه دي. دغه ټوکن هم دوستانو کلیم کوم او اوس کماله ویډرا ثبوت دوستانو درته ښیم چې څنګه اوس له دې څخه زه خپلې پیسې لیږم. دوستانو راځم په دې کنټینیو باندې کلیک اخلم او اوس تاسو لپاره ویډرا کوم. ښه ما سره تقریبا 14.49 سنټه دي دوستانو. دغه غواړم ولیږم. راځم په دغه سنټ باندې دوستانو کلیک ورته اخلم. کله چې په دغه سنټ باندې کلیک ورته واخلو بیا هم دوستانو تاسو ته وایم بعضې ملګري دغه پوښتنه کوي چې وایي چې موږ ویډرا نه کېږي. ما تاسو دوستانو وړاندې هم ویلي وو چې تاسو باید ټوکن څومره ولرئ چې ستاسو دوستانو ښیم. تاسو باید 0.1 روکس ټوکن دوستانو ولرئ چې دې نه کم وي دوستانو تاسو ویډرا نه شئ کولی، ځکه چې د حد چې دی یا میکزیمم ویډرا چې دی هغه 0.1 روکس دی دوستانو، نه چې 10 سنټه دوستانو کېږي. نو ما سره اوس مهال 14 دي. زه دا مکمل دوستانو لیږم. راځم په دغه ماکس باندې کلیک اخلم. دغه مکمل دوستانو ماکس کوم او دغه روکس ټوکن دوستانو کله چې دغه مکمل دوستانو ماکس کړل تاسو کتلی شئ دغه مکمل زه لیږم. سینډ روکس باندې دوستانو کلیک ورته اخلم. دغه په اتومات شکل دوستانو موږ تاسو ته لیږل کېږي. زه راځم اوس به تاسو دوستانو وګورئ په لایف ثبوت به دوستانو وګورئ چې دغه به مکمل موږ ته دوستانو اوس سینډ شي. نو تاسو کتلی شئ لږ دوستانو منتظر کېږو انټرنیټ چې څه ضعیف دی. هغه تاسو کتلی شئ سکسسفول شول دوستانو. اوس راځو دغه شو ترانزیکشن کې دوستانو ګورو. تاسو به اوس وګورئ چې ما ته به دغه ټوکن دوستانو رسېدلي. تاسو کتلی شئ دغه 14 ټوکن ما ته کمپلیټ شول دوستانو. دغه د 40 ته ورسېدل. ما سره 2.1 دغه اپلیکیشن کار دوستانو خلاص شولو. تاسو به اوس وګورئ دغه صفر شوي دي او کله دوستانو دغه نیم ساعت 3 ساعته دوستانو پوره شول او دلته به تاسو بیا دغه دوستانو کلیم کوئ او تاسو ته به پورته حساب ته جمع کېږي. چې کلیم یې نه کوئ دوستانو په هېڅ صورت تاسو ته پورته حساب ته نه جمع کېږي. دغه لاندې برخې نه تاسو ملګري انوایټولی شئ. تاسو څومره ملګري چې لرئ هغه مکمل دوستانو ورته انوایټ کړئ. زه راځم دې اپلیکیشن نه دوستانو تېرېږم دې کې مو کار وکړو. په دغه اپلیکیشن کې دوستانو ما سره تقریبا 14.45 روکس ټوکن دوستانو. په دې کې هم تاسو د هر 3 ساعته وروسته دغه کلیم کوئ او پورته به تاسو ټوکن دوستانو جمع کېږي. راځو په دغه غشي نشان دوستانو کلیک ورته اخلم. په دې کې هم دوستانو همغه ډول عیناً د همغه اپلیکیشن په څېر دوستانو دغه هم دی. راځو په دغه ماکس باندې کلیک ورته اخلو. 0.1 روکس ټوکن تاسو کولی شئ دغه نه ویډرا وکړئ کم حد ویډرا چې دی دوستانو. راځو په سینټ روکس باندې کلیک اخلو. انسی والېټ دوستانو دغه ویډرا کوم. تاسو کولی شئ بلاک چین کې بلاک چین پسته هم دوستانو ویډرا وکړئ چې هغه نور والېټونو ته هم تاسو کولی شئ. خو زه راځم صرف همدې ته ویډرا دوستانو کوم. ښه دغه هم دوستانو وشولو. نو تاسو به اوس وګورئ دغه به هم دوستانو لږ داسې ریفرش کړم او زما نه به حساب نه دوستانو دغه ټوکن دوستانو کټ کړي
کوم پکې راځو انسیولیټ دوستانو انسیولیټ ریفرش کوم په انسیولیټ کې زما ټوکن دوستانو زیاتېږي تاسو کتلی شئ 1.15 ته ورسېدل. راځو دوستانو په دغه کې 10.15 ما سره دی دوستانو په همدغه غشي باندې کلیک ورته اخلو. بعضې ملګري په همدې کې ستونزه لري په دې کې مایننګ نشي جاري ساتلی ځکه چې ما تاسو ویلي چې هغه ټک ټک په واسطه به تاسو انرژي مخته بیایي او انرژي به ډېروئ. راځم په ماکس باندې دوستانو کلیک ورته اخلم او په دې کې هم کم حد ویډرا چې د 0.1 روکس دوستانو چې ما سره 10.15 د ویډرا ته برابر شوي دي سینټ روکس باندې دوستانو کلیک ورته اخلم. کله هم چې دوستانو کلیک ورته واخلو لږ منتظر کېږو تر څو دغه ټوکن دوستانو اوس موږ ته راورسېږي. ښه دغه دی دوستانو تاسو کتلی شئ دغه هم سکسسفول شول. دلته شو ټرانزکشن باندې چې کلیک وکړئ دغه تاسو ته ښکاري ریفرش کوم دوستانو انسیولیټ ما سره 10 سنټه نور هم دوستانو انسیولیټ ته راغلل 1 شول دوستانو 1.1 شول دوستانو ما سره تاسو کتلی شئ دغه روکس ټوکن دي دوستانو دغه دي تاسو کتلی شئ چې ما سره دغه مکمل ما ترې لیکلي دي ټول تقریبا 1.0 یا 1.1 دوستانو ما تاسو ته وړاندې مې ویلي دغه کرنسي د کم او زیاته کېږي دوستانو ځکه چې دا خو کرنسي دی چې کمیږي او زیاتېږي قیمت یې خو بیا هم $1 قیمت یې د 1 سنټ کم $1 دوستانو قیمت یې د CTC هم دوستانو $1 قیمت لري دغه د USDT پر چینجولو کې دوستانو. نو دغه ایکسچینج برخه دوستانو دغه تاسو کولی شئ له دې نه ایکسچینج هم کوئ خو ما تاسو ویلي وو چې تقریبا شاوخوا فکر کوم 7 USDT نه کم نه ایکسچینجېږي. نو راځو بیا هم دوستانو ګورو دغه دوستانو موږ تاسو کتلی شئ دغه سواب کوو. راځو دغه روکس باندې دوستانو کله تاسو کلیک ورته واخلئ دغه روکس ټوکنو باندې خو شاید دغه کم حد چې دی هغه له 7 پورته انټر ماکس باندې دوستانو کلیک اخلو. کله هم چې کلیک ورسره سره موږ ته دلته وایي تاسو بلته 0.050 روکس ټوکن باید دوستانو تاسو ولرئ کولی شئ بیا دغه USDT ته هم دوستانو بدل کړئ یا نور کرنسیانو ته هم بدل کړئ. خو اوس دوستانو موږ سره دغه کم دی موږ تاسو یې نشو کولی. غواړئ دوستانو بل ځای ته یې ولیږئ د بل ته لیږلو لپاره دغه سینډ آپشن تاسو دوستانو ښکاري په دې کې تاسو کولی شئ دغه روکس ټوکن چې دی دغه دوستانو دغه هم تاسو لیږلی شئ خو تاسو ته ما وړاندې ویلي وو چې دی هم چې دی که نه دوستانو شاید تاسو 1.7 هم ولیږئ خو داسې معلومات ماته نه کېږي تر اوسه پوره مې نه دی لیږلي چې پیس هم دوستانو در باندې ډېر کم راځي. خو زه لیږلو طریقه دوستانو په راتلونکي ویډیو کې درته ښیم چې موږ دغه څنګه ولیږو. خو دا چې تاسو دوستانو لومړی تبدیل نه کړئ ځکه چې روکس ټوکن په باینانس کې فکر کوم نشته دي دوستانو په نورو سراپیو کې به په باینانس کې نشته دي. تاسو کولی شئ نورو سراپیو ته یې وازمایئ ویې ګورئ هغه ادرس به دوستانو ورته راواخلئ د روکس ټوکنو ادرس چې کله راواخلئ په دغه والیټ ادرس کې به دوستانو ورکړئ په SPL دوستانو دغه په سولانا والیټ باندې دوستانو په دغه سولانا کوین باندې کېږي. نو دغه دوستانو مکمل ورته میکزیموم کوئ او تاسو نه پیس هم ډېر کم کټ کوي چې هېڅ پیس یې نه دی دوستانو تاسو کولی شئ دغه ولیږئ خو فکر کوم په باینانس کې نشته دی په نورو ځایونو کې تاسو وګورئ په والیټونو کې وګورئ په نورو سراپیو کې وګورئ شاید هلته پیدا شي که ما پیدا کړئ زه به هم تاسو لپاره دوستانو بیا ویډیو پرې راوړم. خو دغه اپلیکیشن دوستانو موږ دې نه هم دوستانو پیسې ولیږلې زموږ انرژي 608 دی چې په دې باندې موږ تاسو هېڅ کار نه کېږي ځکه چې انرژي باید پوره کړئ تاسې په ټک ټک سره دوستانو تاسو انرژي پوره کېږي. او په دلته دوستانو کله ژر شئ په دغه ټایم باندې کلیک ورته واخلئ. په دغه ټایم کې تاسو باید 10,000 انرژي پوره کړئ 10,000 انرژي باندې تاسو کولی شئ چې ډېر کار وکړئ او ډېر مایننګ پرې وکړئ. نو تاسو دغه ټک ټک سره کوئ دوستانو تاسو کولی شئ سپیډ مو 1x دی که تاسو غواړئ سپیډ نور هم زیات کړئ په دې کې بیا تاسو نه پنګونه غواړئ چې پنګونې په واسطه تاسو کولی شئ نور هم خپل سپیډ زیات کړئ. خو دغه ټک ټک په واسطه دوستانو دغه انرژي تاسو زیاتېږي او پورته تاسو ټوکن په خپله نه جمع کېږي دوستانو تاسو به راځئ او دلته به ګیټ مای روکس باندې کلیک ورته اخلئ حال 3 ساعته وروسته دوستانو چې هر 3 ساعته وروسته کلیک پرې واخلئ او تاسو ته به دغه ټوکن جمع شي که نه دوستانو همدغه شانته تاسو ټوکن نه جمع کېږي او په دې کې ملګري هم تاسو انوایټ ویلی شئ څومره ملګري چې تاسو انوایټ کړئ همدومره زیاته ګټه دوستانو تاسو ته درکوي. نو ضرور دغه ټک ټک دوستانو داسې کوئ تاسو انرژي به زیاتېږي تر 10,000 چې ورسوئ په 10,000 باندې تاسو کولی شئ یو 2 ورځې دوستانو مایننګ وکړئ او 2 ورځې وروسته بیا تاسو دوستانو تر 10,000 پورې ورسوئ. نو دغه دوستانو طریقه وه چې موږ څنګه کولی شو له دې نه پیسې ولیږو. نو نور هم دوستانو په آینده کې تاسو لپاره دغه ډول اپلیکیشنونه راوړم چې ډېر بهترین اپلیکیشنونه دي دغه چې موږ تاسو یوازې په پري ډول پکې کار کولی شو او په وړیا ډول دوستانو پیسې پکې ګټلی شو. نو د دې مخکې هم تاسو لپاره ویډراوې کړې دوستانو ویډیوګانې هم درته راوړې وي کار کولو هر څه ویډیوګانې دوستانو ما تاسو لپاره مخکې هم راوړې وي او په دې کې اکاونټ جوړول ساته دي صرف خپل یو جیمیل سره یې وصل کړئ نور دوستانو هېڅ کار نه غواړي ځکه چې ډېر اسانه دی انسي والیټ ورته جوړ کړئ. انسي والیټ جوړولو طریقه هم تاسو لپاره ما د ویډیو په
البته زما چینل کې دوستانو دغه ویډیو شته دی چې لږ لاندې پسې لاړ شئ چې څنګه انرژي والی ویډیو جوړ کړو. خو انرژي دوستانو دا ډېره مهمه ده، تاسو باید انرژي پکې پوره کړئ. که انرژي پکې پوره نه کړئ دوستانو تاسو به ورته انتظار کوئ خو هېڅ ټوکن تاسو لپاره نه جمع کېږي، ځکه چې ډېرو ملګرو ماته سکرین شاټونه رالیږلي وو چې پورته دوستانو بیلانس کم و او انرژي 10,000 وه. علت یې څه و دوستانو چې انرژي هم 10,000 وه او بیلانس هم 0 و. هغوی ټوکن دوستانو نه کلیم کول له دې ځایه، ټوکن یې نه کلیم کول او صرف انرژي به یې زیاتوله او ټوکن به یې نه کلیم کول. نو ما ورته وویل چې انرژي دې زیاته کړې ده خو ټوکن دې نه دي کلیم کړي. باید دلته ګیټ مای روکس باندې هر 3 ثانیې وروسته کلیک اخلئ تر څو دغه ټوکن دوستانو تاسو سره کلیم شي، ځکه دلته تاسو ته د دوستانو وخت لیکي. زه به اوس تاسو دوستانو وښیم چې زه څومره وخت باید بعد وروسته باید راشم چې دغه ټوکن دوستانو کلیم کړم. 2 ساعته او 4 دقیقې وروسته دوستانو زه باید راشم چې دغه روکس ټوکن دوستانو نوره کلیم کړم. نو ویډیو دوستانو نوره نه اوږدوم، ویډیو تر همدې ځایه